اشنا منم چې تا به زما یو ویډیو هم نه پرېښې ټولې به دې لیدلي خو که نن ویډیو دې نه لیده که نه هېڅ دې هم نه دي لیدلي ولې چې نن دله یو داسې بلډینګ ښیمه چې د سټیلو جوړ دی د ټولو خلکو چې لاسونه اوچت کړي دي دا دعا نه غواړي دا دغه بلډینګ ته کیمرې نیولي دا د سټیلو جوړ دی یا د سټیلو په شکل جوړ دی خو داسې څوک هم نه دي چې دلته تېرېږي او د سره دلته ویډیو جوړه نه کړي او تصویرونه باسي څنګه راترور تاسو ولیده د هم پکې خپله ځواني وښوده خو خیر دا ویډیو تر اخره را سره وګورئ مخکې پکې تاسو چې څه ګورئ نو ستا سوچ دی دا نور مخلوق به مو ګورئ خو خیر تاسو شوقین خو اوس به تاسو وایي چې هلکه د دې بلډینګ یو سره بل سره م راته وښودو کیسه سره دا دومره غټ بلډینګ دی خیال نشته هغه یو سر نه مې را شروع کړي دی بل سر نه دا ټول دله خیم دا د پیرس ښار کې یو بلډینګ دی د سټیلو په بلډینګ مشهور دی هلن کې زه نږدې ورغلم ما وټکولو سټیل خو نه دي خو چې د هر شي نه جوړ دی نو د سټیلو نه ښه فایدهناک دی ځکه چې کله به جوړ شوی او تر اوسه هغسې چمک دمک کوی نو که د هر شی دی خو زبردست شی جوړ کړی بلا خلکو ته راځي د ورځې زرګونه لکونه خلک د دې بلډینګ کتو ته راځي انساني جوړ شوي شی نه دي دغه مخلوق هم پکې و خو خیر ما ویل دی به لږ ګپ ولګي لاس به وخوځي هغه دومره تندی راخ کوم ویل یاره روکوی دي اوس څه ونه وایي نو اشنا دا زبردست ځایونه او دا د خلکو جوړ کړي دي انساني جوړ شوي شی نه دي موږ ته قدرتي شی نه راکړي فایده هم ترې نه ده اخیستې نو دلته دا خبره ثابته شوه چې وسایلو سره ملک نه جوړیږي پاکل جوړیږي که په وسایلو وی نو افریقا به اوس په هوا ګرځېده نو افریقا کم دا خو هغه ځنګل کې پراته دي وسایل ورسره څومره دي د ټول یورپ امریکې په مازیو کې نو دې سره پوی او عقل هم غواړي نو دغه ګوره دي دا بلډینګونه جوړ کړي دي د 1.5-200 کاله وړاندې او هغسې ګوره داسې ځای نه دي دلته هسې ګرځېدل ځای هم په پیسو نه دي باقي هر شی په پیسو دی دومره ګران ځای نه دي چې د شي نو ریټونه وګورې ته به وایې یاره تېرېږه ته اشنا پوه شوې نو هر بلډینګ هر ځای یو ځان ته ښکلا لري خلک راغلي دي سیلګري راغلي دي د هر کال 4 کروڑه کسان صرف د فرانس کتو ته راځي او همدغسې د یورپ هر هیواد کتو ته خلک راځي صرف د دې د ښکلا د تاریخ ګوري د امن ګوري د خوشحالي ګوري چې هر سړی خوشحاله دی خپل کار سره کار دی کلار ژوند کوي هېڅوک چا کې کار نشي لرلی که یو سړی بغیر جامو ګرځي او که یو سړی ځان نه کمبل تاوي نو دغه ځایونو ته کتلو ته راځي د خلکو انسانیت چې وګوري نو ډېر لکه سړي ته افسوس ورشي زه نور مثالونه نه ورکوم نو دا خبره ده اشنا یو سیلګری ځای تېرېدم مې راشه چې دا ملګرو ته وښیم د دې ځای هر بلډینګ هر ځای دومره مشهور دی څنګه مو ویل دا ټول خلک یې کتو ته راځي دا ټول ټیکسیانو والا ته روزګار میلو شوی میټرو یې مصروفه ده ټرین یې مصروفه دی بسونه ډک دي لکه پیدل خلک چې وګوري لاندې باندې د ځمکې په هوا جهازونو نه دي ګټي په ځمکې لاندې نه دي ګټي ولې سیلګري راوستي خپل وطن ته روزګار راوستی غریبي ختمه کړې تعلیم خلکو ته ورکړې تربیه خپل ولس ته ورکړې ده پوه شوې نو دا خلک دي د حساب کتاب دی اشنا او موږ په مختلفو نومونو دوکه را دوکه شو لاړو وختونه رانه لاړه دنیا کم ځای ته لاړه موږ اوس هم لالته نو زه امید ساتم چې زه به م خوښ شوي تر بلې ویډیو خدای پامه